بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه ستاسو ته معلومات ده، دا ډېر وخت نه زه ویډیوګانې پوسټ کوم او تاسو ته وایم چې څنګه کولی شئ په قانوني ډول باندې تر جرمني راشئ. نو اول خو مشکلات دغه و چې څه معلومات مې جمع کړي وو او ډېر معلومات پاتې وو. د هغه په اساس ما نه سوی کولی چې ویډیو اپلوډ کړم. اوس مې چې مکمل معلومات راجمع کړم نو ومې غوښتل چې دا ویډیو تاسو سره شیر کړم. اوله خبر دا ویډیو د هغه چا لپاره نه ده چې هغه ډېر حوصله نه لري، ځکه دا کار 18 میاشتې وخت نیسي. دومه خبر دا ویډیو د هغه چا لپاره نه ده چې هغه 12 سندونه لري. دریمه خبر باید یو مسلک ولري. دا خبره مې ځکه په شروع کې درته وکړې چې اکثره خلک ویډیو تر اخره وګوري، بیا په اخر کې چې والله ما خدا شان نسته واسې مې دا ویډیو وکړه، خپل وخت مې په ځای کړ. که دا شان نه لرئ نو هغه خلک دا ویډیو سکیپ کوي، او که دا شان لرئ یا یې جوړولی شئ نو دا ویډیو تر اخره وګورئ، ځکه چې دا هم په کار کېږي. اوله خبر تاسې چې هر کله غواړئ جرمني ته په قانوني ډول راسئ یا هر اروپایي هیواد ته، یو جرمني مقصد نه، هر اروپایي هیواد ته چې په قانوني ډول راسئ نو تاسو سره باید دا شیان واوسي. اول باید تاسې په افغانستان، پاکستان هر جنسي ما ویډیو کتل کېږي، هلته د ژبو کورسونه دي، د دنیا هر ژبه ویل کېږي هلته. تاسې باید بي آینز ولرئ. بي آینز مطلب دوی د ژبې یو ترتیب برابر کړی ده چې په هغه کې اول دوی دا ژبه شروع کوي د ای آینز نه، یعنی ای یو، بیا ای دوه، بیا بی یو، داسې دا 3 کتاب وي. ټول کتابونه 6 وي، لکه ای آینز، بی آینز، بیا A1, A2, B1, B2, C1 او C2 6 کتاب وي. نو دې کې باید دا 3 تاویلي A1، A2 او B1. دې سند د سره اوسي، 12 سند د سره اوسي، او باید ته یو مسلکي اوسې. مسلک نه مراد ته ولډینګ کار یې، ته د موټرو مستري یې، ته د برق مستري یې، ته انجینر یې، ته ډاکټر یې، خو دا هر شی چې باید تاسې دې سند اوسي. سند یې مهم دی. موږ تاسې په هیوادونو کې ډېر داسې خلک چې هغه ډېر ښه هنر لري خو هغه سند نه لري. داسې موسسې شته چې هغو ته تاسې ورسئ، هغه امتحان درنه اخلي او د هغه کار په مربوط تاسې ته یو سند درکوي. نو هغه سند تاسې راواخلئ، هغه نه وروسته بیا تاسې ځئ تر جنسۍ پورې، تر ډېرې اعتباري جنسۍ پورې. ځکه چې اعتباري جنسۍ نه وي نو تاسې تاوان سره مخ کېدای شئ. او بله خبر په دې معاملو کې بله فراډ نه ډېر ځان ساتئ. هر څوک تاسو ته دا کار کوي، بیا درته وایي چې دومره روپۍ به راکوئ او دومره روپۍ به راکوئ. په دې کې د ما هېڅ کار نشته. زه د هېچا نه 1 روپۍ نه اخلم. د ما مقصد صرف تاسې ته یوه روغه قانوني لار ښودل ده. او زه تاسو نه صرف دا هیله کوم چې تاسې دا ویډیو دومره زیاته شیر کړئ چې تر هر چا ورسېږي. همدغه د ما دپاره هر شی دی. ځکه چې د یو چا کار د ما د ویډیو له طرفه اوسي نو دا به د ما دپاره ډېره د خوشحالي خبره وي. بله خبر چې دا هر شی تاسې وخت یو جنسۍ داسې ورسئ، جنسۍ د تاسې نه دا ټول غواړي. پاسپورټ، تذکره خو مهم دي، باید هغه در سره اوسي، یا پاکستانی یا که افغانی، یعنی پاکستانی شناختی کارت یا پاسپورټ یا د افغانستان پاسپورټ یا تذکره دا در سره اوسي. تا باید دا بي آینز کړی، یعنی ژبې کورس دې خلاص کړی، دا سرټیفیکیټ در سره اوسي. دریم نمبر کې باید د تاسې سره د مسلک سرټیفیکیټ اوسي چې کوم مسلک لرې، هغه بیا تا لپاره هغه ته اپلای کوي، دا ویزې لپاره اپلای کوي تاسې ته. نو دا ویزې هر کال اروپایي هیوادونه په زرګونو کسان راغواړي، 50,000 حتی تر 1 لک پورې. سږکال ایټالیا اعلان ورته کړی تقریبا 15 لکه کسان غواړي، خو مسلکي کسان غواړي. او دا هېڅکله داسې انتخاب کوي نه چې دې هیواد نه غواړو. دوی 15 لکه مسلکي کسان پکار له ټولې دنیا نه، هغه ته که د هر هیواد والا اپلای ورته کوله هغه راځي. نو چې کله تاسې مسلک ولرئ، هر شی ولرئ، تاسو ته هغه جنسۍ ویزه جمع کوي، هغه ویزه راځي امبیسي ته. امبیسي لیږي هغه کمپنۍ ته چې مطلب دغه کسان دي، دغه صلاحیتونه لري. هغه که دوی خوښ کړه نو تا ته ویزه ایشو کوي، که یې خوښ نه کړئ تا ویزه ریجکټ کېږي. خو په دې ترتیب باندې لکه دا ما چې ویډیو نه اپلوډ کوله، په همدې خاطر مې نه اپلوډ کوله چې دا معلومات ښه راجمع کړمه. نو 90% خلک په دې باندې راځي، 10% خلک پاتې کېږي. نو داسې 100% کارونه صرف د الله تعالی وي، نور ټول دلته د قسمت او د نصیب خبرې دي. نو که تاسو کوشش وکړئ په دې کار باندې نو انشاءالله که قسمت هم وکړي الله تعالی به تاسو ته ویزه راوباسي. او بل د دې مین خبره دغه چې دې باندې تاسې مصرف ډېر کم راځي. تاسې کله یو جنسۍ ته ورځئ، هغه تاسو د ویزې لپاره اپلای کوي، نو هغه تاسې نه تر 40,000 تر 50,000 پورې پاکستاني کلدارې اخلي. او دا اپلای کېږي له پاکستانه، ځکه چې زموږ په هېواد کې خو امبیسي بنده دی، پاکستان یا له ایرانه. چې کله تاسې اپلای وکړه نو که ویزه درته راغله نو ویزه تاسو ته درکوي، که ویزه درته رانغله نو تاسې ویزه
ریجیکټ کیږي خو هغه 50,000 کلداري به تاسو ته بیرته نه واپس کوي نو دغه تاوان څخه تاسو مخ کیږئ خو که دا تاسو یو وارې ریجیکټ شئ 2 وارې ریجیکټ شئ نو په 3 وار باندې انشاءالله لازمي وي درکړي یعنې په کمو پیسو باندې تاسو کار کیږي او د 18 میاشتې وخت صرف په شروع کې نیسي په شروع کې په دې خاطر باندې نیسي چې ته به زه به ورته یایې ته به خپل اسناد برابروي او تا د ویزې پروسس به روان نو دې باندې 18 میاشتې وخت راځي که یو ورته تاسو ریجیکټ شوي دوارې اپلای باندې تاسو امکان لري 40 نه تر 45 ورځو پورې وخت ولګېږي بل هر څوک چې ماته میسج کوي د دې په اړه غواړئ معلومات واخلئ نو کوشش کوئ آی ډي درسره فالو کړئ ځکه چې تاسو د ما په فالوور لیسټ کې نو ماته میسج شو کېږي څوک چې فالوور لیسټ کې نه وي هغوی بیا میسج نه شو کېږي او تاسو ډېر نه ډېر په درنه هیله کوم په کمنټ کې دا پوښتنې مه کوئ نور چې کومه حوصله افزایي کولی شئ هغه وکړئ په کمنټ کې خو نور دغه باره باندې پوښتنې مه کوئ ځکه کمنټونه نه جوابېږي او نه دومره پوښتنې جواب کېدلی شي کور مو ودان یوه نړۍ مننه په دې هیله چې ویډیو له نورو ملګرو سره شیر کړئ